که تاسو هم په خپل ازدواجي ژوند کې مشکلات حس کوئ، په ځان کې اعتماد کم وي او کله کله دا ویره لرئ چې هسې نه د ودونو وروسته مسؤلیتونه په سمه توګه پورته نه کړای شم، نو دا ویډیو اخره پورې په دقیقه وګورئ. نن به تاسو ته یو داسې طبیعي هربل فارموله وښیو چې ریښې د پخوانی حکمت نه راځي. ملګرو، تاریخ ښکاره کوي چې د پخوانیو زمانو بادشاهانو ژوند ډېر سخت و. هغوی به څو ودونه لرل، اوږده سفرونه به یې کول، جنگي میدانونه به یې سنبالول او د دربار درنې مسؤلیتونه به هم د دوی په غاړه وو. خو بیا هم د دوی قوت، توان او داخلي توازن حیرانوونکی و. د دوی د طاقت راز د طبیعي خوراک او جړو بوټو استعمال و. بادشاهي کورس هم د همدې زاړه حکمت نه په الهام جوړ شوی دی. دا خالص طبیعي اجزا لري، د بدن فطري توان بیداري، ستړیا کموي او داخلي توازن ښه کوي. دا کورس هغو خلکو ته ګټور دی چې ژر ستړي کیږي، سهار بوج یا دروندوالی محسوسوي، د ورځې انرژي نشي ساتلی او په ازدواجي ژوند کې ځان ته اعتماد کم محسوسوي. په دې کې شامل طبیعي اجزا د وینې حرکت ښه کوي، د بدن نورمال کار منظموي او ټول بدن ته پوره قوت ورکوي. دا فارموله هغو کسانو لپاره هم ښه دی چې غواړي خپله طبیعي طاقت بیرته هغه شان قوي کړي لکه د پخواني زمانې توانا سړو کې به چې موجوده وه. اهمه خبرې دا دي: ښه او خالص خوراک وخورئ، بازاري خواړه کم کړئ، کول ډرنکس او سموکینګ پرېږدئ او له تیلو مسالو ډک خوراکونه محدود کړئ. ورزش د ژوند یوه برخه وګرځوئ ځکه چې د بدن طبیعي قوت لپاره ډیر مهم دی. بادشاهي کورس هیڅ فوري یا غیر واقعي دعوه نه کوي. هدف یې یوازې دا دی چې بدن ته طبیعي سپورټ ورکړي ترڅو انسان ځان سپک، پوره، متوازن او په ځان باور لرونکی محسوس کړي. که تاسو مخکې نه کوم دوا کاروئ یا کوم طبي مسئله لرئ، نو د استعمال نه مخکې د یو ماهر حکیم مشوره ضرور وکړئ. نور معلومات لپاره لاندې کمنټ وکړئ او یا خپله رابطه پرېږدئ.